الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معززو قدرمند ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې په حلال حیوان یا اختری کې کوم شیان حرام دي چې د هغې نه اجتناب وکړو؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمو، په حلال حیوان کې په یو روایت کې 9 شیان حرام بلل شوي دي چې خوراک ناجایز دی، او فقهاو یو شی بل ور زیات کړی دی چې تقریبا 8 شیان دي په حلال حیوان کې د هغې د خوراک سبب مسلمان ځان ساتي. اول شی مراره، دا په حیوان کې تریخی د دې خوړل ناجایز دی. دویم مثانه، د تشو بولو ځای. او دریم الغده، غدود دا هغه تر سرمنې لاندې یا تر پوست لاندې چې کومې غوټې وي یا مرغړې وي د هغې خوراک ناجایز دی. حیا، څلورم شی الحیا، دا د ماده حیوانانو شرمګاه. پنځم شی ذکر، دا د نارینه یعنی نرمال حیوانانو شرمګاه. او شپږم شی خوسیه، دا د نر حیوانانو تر ذکر لاندې تړلي 2 شیان خصیتین چې ورته وایي. اوم شی الدم المسفوح، هغه وینه چې د ذبح په حالت کې وبهیږي د هغې خوړل حرام دي. اتم شی چې ورزیات شوی النخاع الصلب، د ملا د تیر چې کوم مغز دي دا حرام مغز دي، د دې خوړل ناجایز دي. دا 8 شیان فقهاو لیکلي دي. امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله یې روایت نقل کړی د مجاهد رحمه الله څخه. مجاهد رحمه الله وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته مکروه تحریمي ویلي. کتاب الاثار 190 صفحه، بدایع الصنایع 5 جلد 180 صفحه، تنقیح الحامدیه 2 جلد 222 صفحه، الفتاوى الهندیه 8 جلد 445 صفحه، تحتوی علی الدر 4 جلد 380 صفحه. مسلمانانو ورونو دې ته باید دقیقه توجه وکړي. کوم شیان چې په شریعت کې حرام او یا مکروه تحریمي بلل شوي دي نو د هغې خوراک شرعاً منع دی او ناروا دی. نو د کوم شي چې منع په شریعت کې راسي نو په هغې کې بیا د دنیا او آخرت ګټې دي. نو که څوک د دغه شیانو څخه ځان منع نه کړي، استفاده ورڅخه وکړي، نو د هغه بدن، جسد، روحانیت ټولو ته یې زیان رسیږي. نو دغه شیانو څخه باید هر مسلمان په کلکه باندې اجتناب وکړي او ځان ورنه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.